الرحیم. ګرانو مینوالو السلام علیکم. پروګرام د پښتون غږ سره محمد عمران ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. مینوالو د درد او د تکلیف د وجې بیا نن زه راغلی یم یو خپل ګران ملګري له چې سویل نیمه دی په دې کټ کې تاسو ولیدئ چې پروت دی نو په دغه غوږ اپریشن یې وله کړی دی څو ځله ما چټونه وکتل 15 پیرې اپریشن کړی دی خو د هغه د غوږ نه اوس هم دغه وینه بهیږي کله دې نه ورځي ما یې چټونه وکتل حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته هم بوتلی دی د هغوی والد صاحب په دغه غریبۍ کې او د هغې نه پس د هغې شوکت خان د هم ټسټ کړی دی خو هغوی ورته ویلي دي چې دله هر څه ورکوي او باقي علاج یې نه دی شوی نو والد صاحب سره خبرې کوو عبدالواحد ماما موږ سره ناست دی چې خوره وره مزدوري کوي د څښاکوټ په دې کلي کې او ګرځي په دیاړو مزدورو پسې ماما څنګه بچی دی بیمار دی په کټ درته پروت دی څونه دی وګرځو 15 کاله مې وګرځو دا اول مې دغه ته بوتلو مړخیلې ته او د هغې نه پس مې چې کوم دی دا 15 کال شروع دی 15 کاله مې تابات ته بوتلو هر شپږم شروع شو خو دغه اوس موږ ته ډاکټران وایي چې دا دغه ته بولي دا اسلام آباد ته نور پرې ما وس نه کي ما پر خپله غریبۍ کې دله 15 اپریشن یې وکړې او اوس دا زما خواستې دي چې چا له خدای وس ورکړی زموږ امداد وکړي نو ښه خبره ده نور پرې ما خپل مزدوري کوم خپل وس مې پرې وکړو سوال نه کوم چا له خدای وس ورکړی او زما سره امداد وکړي نو ښه خبره ده د دې بیمارۍ خو داسې ده چې ته د کور خرچې نشي پوره کولی د بیمارۍ ته به څنګه ورسې او دلته دا کور واړه وان چې مې دي هغه د ګلډو بیمار دي نو بس په ما خپله غریبۍ کې هلې په ما قرض را واولېدو ډېر زیات اوس دې مونږ دې غوږ دې لاسه ډېر پریشان یو ډېر دغه مې وکړه اوس نور اوس هم پرې نه راځي څلور بچي دي نور دي 15 بچي دي ټول 15 دي خپل نمبر د ملګرو ته ووایه زما سره چې په ایډیا کې څونه ENT والے دي کم چې دغه سپیشلیست دی هغوی ته زما خواست دی چې په دې باندې زر تر زر ایکشن واخلې ځکه چې دا ماشوم په کټ باندې پروت دی د سکول نه وتی دی او د پلار د په زړه به څه تېرېږي چې مشر بچی و د په کټ پرېوځي نو دغه کوشش ته زموږ چې دغسې تکلیفونه موږ را برسېره کړو تاسو ته یې ښکاره کړو نو ستاسو به هم دغه کوشش وي چې موږ دونه سره دغه مرسته کوئ چې چا له خدای وس ورکړی د دې خلکو سره یو کوي ځکه چې دا ستاسو د هر څه مستحق دي بیماري ورته ده او مزدوري دغه حال دی نو کوشش دا وکړئ چې د دې سره زر تر زره ودرېږئ خپل موبایل نمبر ووایئ 0347 930 57 0347 930 57 دغه نمبر دی تاسو ته په سکرین باندې هم ښکاري په دغې ورسره ډایرکټ په ډایرکټ رابطه وکړئ وخت مه ورکوئ ځکه چې دا ماشوم پروت دی او بیمار دی ډېره مننه د الله په امان